من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه آيات دماغ کی سر ربط داده چې الله دا ویلا چې حلال شیزونه بزان باندې ما حرام وي. نو دا بعض خلکو دا عقیده وه چې دا شراب او دا جواری دا بم پاک شیزونه نو الله وایي چې نه دا پاک شیزونه نه دي، رجسون دا خو ګندګي او پلیتی ده. نو حلال شی به بزان باندې نه حرامې او کوم شی چې هغه حلال نه دی، طیب نه دی، رجسون دی، نو هغه الله حرام کړی. نو هغه رجس دی او طیب نه دی لکه شراب. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انما الخمر بیشکا شراب والمیسر او جواری والانصاب او عبادت د بوتان. انصاب معنی د بوتان خپل معنی خدا هغه شی چې هغه وردولی شوی دپاره د تقدس د عبادت، که مره یو که ونه یو که قبر ده، و دلته مراد عبادت د بوتانو ده. والازلام او غشی د پال یا غشی د جواری، رجسون پلیتی ده، گندگی ده، من عمل الشیطان او د عمل او د کار د شیطان نه دی ده. فاجتنبوه ډډه وکئ د دین، ځان وساتئ د دین. لعلکم تفلحون دپاره دی چې تاسو کامیاب شئ. نو انما الخمر شراب، خمر څه ته ویلی کی؟ صحیح مسلم کې حدیث دی، موږ چې د شراب وایو. شراب خو اصل کې په عربۍ کې هر د سکو شیز ته وایي، د څښاک شی چې نو په عربۍ کې د شراب وایي، خو په دې اردو او پښتو کې دا شراب چې دی خمر ته ویلی کېږي. کنی په عربۍ کې شراب ورته شراب نه وایي، خمر ورته وایي. او دا ځینې شیزونه په یو مثال په طور باندې مسمار، د مسمار خپله معنی دا ده چې په یو شي باندې میخونه ټک وهي، لیکن دا اردو والا وایي ابادي یې مسمار کړه. مسمار معنی دا ده چې هغې ورانه کړه. داسې ګډ وډ چل دی. نو الفاظ د حقیقت د کته پکار. نو دې د په عربۍ کې خمر وایي. خمر څه ته وایي؟ نو هر هغه شي ته ویلی کېږي د صحیح مسلم حدیث دی چې کوم شی هغه مسکر وي. مسکر معنی دا ده چې نشعه وري،
د دې ته په عربۍ کې مونږ خمر وایو، په اردو پښتو کې ورته شراب وایو. نو هر نشه آور شی، مثال به طور باندې چرس، نو دا په عربۍ کې خمر دی، ګوره شراب دی، ځکه خو هر نشه آور دی. نو شراب ګوره نو قرآن و سنت په اصطلاح کې د جمهور او د سلف او خلفو په اصطلاح کې څه خاص شی نه دی، بلکې هر نشه آور شی چې هغه په سړي باندې نشه خېجي، نو اقی ته ګوره خمر ویلی کی، خلق چې ورته شراب وایي. کل ما خامر العقل، چې عقل پټوي او نشه خېجي، نو دې ته ویلی کېږي خمر. امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې نه شراب یو خاص شی دی چې د انګورو نه جوړ شي، د انګورو نه او داسې حد ته ورسېږي چې زګ ترې جوړ شي او زګونه پرې راشي، او پخلي نه بغیر داسې حد ته ورسېږي چې زګ پکې پیدا شي، وخوټ کېږي، نو هغه خمر هغې ته وایي. او د نورو ته هم چې دی نو خمر وایي، خو دا د هغې نه وایي راښکته دي. لہذا د امام صاحب اصطلاح دا ده چې چا د انګور دا وسکه که نه، نو په دې باندې به حد جاري کېږي چې هغه اتیا کوړی، او که د انګورو نه علاوه د بل شي نه جوړو، د کجورې نه جوړو، د شهدو نه جوړو، د وربشو نه جوړو، نو د هغه په نسبت باندې دا هم حرام دی، ګناه کبیره ده، لیکن حد به پکې نه جاری کېږي، تعزیر به پکې جاری کېږي. تعزیر څه ته وایي؟ چې قاضي د خپل ثوابدید مطابق څه سزا ورکړي. لیکن جمهور علما داسې وایي چې صحیح مسلم باقاعده حدیث دی، نبی علیہ السلام وایي هر نشه آور شی چې دی هغه خمر دی، شراب دی، او دغه مسلک ټیک دی چې کوم شی نشه خېجي نو هغه شراب دی او خمر دی، نو هغه به داسې ګناهګار چې لعنت په هغې باندې ویلی شوی دی، او هغه دپاره د اتیاو کوړو سزا ده. ائمه ثلاثه داسې وایي. لہذا نسوار به نشهآور اشیاو کې نه راځي. نسوار یو مکروه شی دی، لیکن نسوار چې څوک کېږي نو ځمکه او اسمان پېژني، او پلار او مور هم پېژني. سګرټ چې سړی وڅکي نو نشه پې نه خېږي. نشه خو دغې ته یوازې نه وایي چې په سر یې درد راولي، نشه دې ته وایي چې سړی څه وایي او په هغې نه پوهېږي. نو نسوار چې سړی کېږي خو چې څه وایي په هغې پوهېږي، نو دغه سردردۍ ته یوازې نشه نه وایي. نشه دې ته وایي چې سړی په لاره روان وي، یو دیوال په جنګ ورځي او بل دیوال په دې اول پیره چې وڅکي، وروسته خو بیا به نه به دې طلوع کې فرق پیدا شي، یا تمیز نشي کولی. یا یو صحابي سکلو لمانځه د مخکې شو او قرآن یې غلط ویلو، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون وای اعبد ما تعبدون. او خبره داسې ده چې تاسو وایي د کوم څه عبادت کوئ، مونږ د هغې عبادت نه کوو، هغه باندې نشه چړاو شوه، ویل تاسو چې د څه عبادت کوئ د هغې مونږ هم کوو. لہذا نو نشهآور شی دا په شریعت کې خمر دی. تاسو چې ورته په اردو او پښتو کې شراب وایي، خو نشه خو به پېژندل غواړي که نه. نسوار یو ناپسندیده شی دی، یو مکروه شی دی، لیکن حرام به نه، او نور چرس او پوډر او هیروین او دا ټول شراب دی، شراب. او د دې کوونکی ګناهګار دی، ملعون انسان دی. او حدیث کې راځي الخمر جمع والاسم، شراب او خمر دا جرړه د ګناهونو ده، چې دا یو ګناه وکړي. لہذا دا خمر نه ځان ساتل پکار دي. دا خپل اولاد لکه دا چرس ورچا شروع کړل، هر زړی ځان غلی کړی چې زه د هېڅ نه یم خبر،
دی به دلته لمونځ کوي او زوی یې ګوره چرس کوي او دی ځان داسې نانګاره کړی دی چې بس نو دا بسې چل کېږي دا چرس چې د روټۍ په شان عام شوی دی د اوبو شان او پولیس خو پرېږدوه هغه خو دغه مرکزونه دي زه وایم چې به دې پولیسو به څو روپۍ لګي په یو کال کې او دیو څه کار کوي زه خو په دې پوه نه شوم دیو دغه کار کوي چې سیاسي خلک را روانې بیروکراسي صرف دومره کار کوي چې عوام بند کړي دا ګاډي وایي تاسو ورځئ او هغوی له لارې ورکوي د دیو دا کار دی عوامو ته تکلیف ورکول او بیروکراسي او کرپټ جرنیلان او مشران هغوی ته لارې هوارول دا به دې روپۍ دی دا استازي مداري ده لګه او دی اوسه میلاوي نو هغې نه خو نه کېږي یا خو پرېږدوه خو په خپله باندې کار دی چې سړی په دې کې والمیسر په حدیث د بخاري کې راځي یو ځل حمزه رضی الله عنه شراب څښل په دې دویم جلد کې امام بخاري نقل کړ دی نو څه جینکۍ تاویدي را تاویدي هغه جینکو ته ویل حمزه په دې اوښانو پسې ورپاسه هغه توره راواخیسته او په اوښانو پسې ورپاسېدو او ایسته ځانقوبونه یې ترې وواله په توره باندې او هغه اوښانو نه یې روان وي او اوښان چې دی د علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه د چا وویل ویل اوښانو سره تره وله داسې کار وکړو چې ورشه هغه چې علي رضی الله عنه راغیسته په ژړا شو زما د اوښانو سره داسې چل کړی دی قومونه یې ترې لرې کړلي وي یعنې ترې روانې دي په ژړا شو په ژړا باندې راغی نبي علیه السلام ته وویل ویل حمزه زما د اوښانو سره دا چل وکړو نبی علیہ السلام ناسو صادر ورسره و په اوږه کې او سیده راپاڅېد دا چل یې کړی لاړو بس هلته چې لاړه نو په یو کور کې حمزه رضی الله عنه ناست دی او شراب یې څښل او داسې ښکته ګوري نبي علیه السلام راغی داسې مخې ته یې ورځه وویل دا داسې چل کړی او د دې شرابیانو د دې خلکو خاص انداز داسې چل یې کړی و سر یې داسې ورو ورو راپورته کوو داسې سترګې یې سرې شوې نبي علیه السلام ته ویلو تاسو خو زما د پلار غلامان یې نبی علیہ السلام دې سیده واپس لاړو دا په نشه کې دی تاسو زما د پلار غلامان یې دا دې څه خبره وکړه نو شراب سړی دغې حد ته رسوي یو سړی شراب څښلو بیا یې کنځلې کولې بیا حکومت ونیو هغوی هم ورسره داسې کار وکړو هلکه خو ګزاره کوئ والمیسر جواري جواري څه ته ویلی کېږي جواری د قمار ویلې کېږي او تاسو ورته جوا وایئ او میسر او قمار دې ته ویلې کېږي چې دوه فریقه یې دوه فریقه یو سړی یو که دوه ډلې دوه سړي یا دوه ډلې په هغې کې هر یو د خپل مال نه دی دا به داسې یو غیر یقیني شي پورې وتړي که نه غیر یقیني واقعي په هغې باندې د خپل مال په داو باندې واچوي چې ده ته دا ټول مال بغیر د معاوضې نه هم راتلی شي او د ده مال بل سړي ته بغیر د معاوضې نه هم تلی شي دې د جوار ویلی کېږي دا قمار او میسر ویلی کېږي لاټرین د دې یو قسم دی مثال په طور باندې الګ سبا به باران کیږي که نه کیږي اوس د دې باران دا کېدل او دا نه کېدل د دواړو احتمال شته یقیني خبره نه ده که باران وشو ته به ماله دومره روپۍ راکړې او که ونه شو زه به تاله دومره روپۍ درکوم نه د دواړو خپل مال دا به داسې شي ته پیش کړو چې د هغه واقعي بنیاد یقیني نه دی د هغې واقع کېدل هم امکان لري او نه واقع کېدل هم امکان لري او دوه طرفونه دي هلکه پلانې اورټونه ته ولاړلی نو چې پلانې وګټلی نو ته به ماله دومره راکړې او که ویې بېله زه به تاله دومره در کوم
دغه رنګې میچونه روانې په دې میچونو کې غټ غټ جوار ګرځي او دا میچونه چې دی دا د جوارۍ نه شروع شو په اوله کې دا ټسټ میچونه په انګلینډ کې به کولې لارډ ورته وایي په یو ښار دی په انګلینډ کې هلته به دا غټ کسان ناست وو دا جوارۍ به کول د کرکټ بنیاد چې دی دا په جوارۍ باندې ښودی شوی او شپږ ورځې به دا ټسټ میچ و بیا 100 کاله وروسته بیا پکې دا یوې ورځ باندې راووتو نو سړی ووایي چې دا وګټو نه ته به ماله دومره راکړې او که نه دا دینه دا ګټل او دا بیلل دا باران کېدل او دا نه کېدل دا غیر یقیني واقع ده د دې واقع کېدل هم احتمال لري او نه واقع کېدل هم احتمال لري دغې ته جواري وایي په دې کې 4 شرط دي اولنۍ خبره دا ده چې 2 طرفونه یې به دي او دواړه خپل مال دغې خبرې ته پیش اوس که یو طرف دا چل وکړو نو بیا به دې ته جواري نه ویلی کېږي یو سړی بل ته ووایه لکه دا میچ کوو که تا وګټو نو زه به دومره روپۍ درکوم او که ما وګټو نو خیر ده هېڅ خبره به نه وي په تا به څه تاوان نه یو طرف شو نو دې ته بیا جواري نه ویلی کېږي یا دویمه دا ده چې دواړه طرفونه دي لیکن درېمګړی پکې راغی دې به د ترډ پارټي وایي هلکه 2 کسان میچ کې تاسو دواړه مقابله وکړئ که چا وګټو زه به ولې انعام ورکړم دې ته هم جواري نه ویلی کېږي ځکه دا درېمګړی شو درېم دا دی چې دا مال سړی حاصل کې بغیر د معاوضې نه څه محنت پکې نه وي بس خو د ده مال هغې ته یا لاړ شي یا د هغې هغه دې ته راشي او د چانس او د اتفاق او د بخت په بنیاد باندې خبرې نو دا شرایط پکې دي او 4م شرط دا دی چې دا واقعه غیر یقیني که چېرته واقعه یقیني وه نو بیا هم هغې ته جواري نه ویلی کېږي مثال په طور باندې تقي عثماني صاحب وایي یو سړی بل ته ووایي که نن نور پرېوتو نو زه به تاله دومره روپۍ درکوم نو نور پرېوته خو یقیني دي لہذا دې ته هم جواري نه ویلی کېږي نو هغه واقعه چې هغه چانس وي واقع کېدل او نه واقع کېدل یې دواړه احتمال لري نو دې ته جواري ویلی کېږي خو جوارۍ نقصان دا دی چې په دې کې سړی لالچي او حرس دی ټول لالچ دی دې وایي زه په شپو شپو کې مالداره شوی او دویمه دا دی چې کوم سړی په دې کې دا شی وبیلي نو د هغې د وجې نه دښمنۍ هم پیدا کېږي ډېر خلکو به دې کې عربو به داسې چل کوو چې خلکو به خپل کورونه هم ګاڼه کړو خپل اولاد هم پکې ګاڼه کړی او کله به چې سړی دغه وګټو دا شی وګټو نو هغې ویله بس دی زه ځم نو را خلکو ورته ویل چېرته ځې نو کوم سړي به چې شی وګټو بیا به یې نه پرېښودو ویل ورځې که اوس بل دی نو چې هغه به نه تلو په دې کې به شرونه او دغه دښمنۍ پیدا شوې نو دا غټ غټ نقصانات دي د معاشرتي برایانې دي بل دا د ټولو نه لوی نقصان دا دی چې په دې کې محنت نشته یو سړی په داسې طریقه باندې روپۍ ګټي که نه نو په دې کې د ډېرو خلکو رزق لیکلی شوی دی 1,00,000 روپۍ دې سړی راوالې څه کار پکې وکړي دوکان پې واچوي که نه نو په دې کې د څومره خلکو رزق لیکلی شوی دی دا سړی چې به دې 1,00,000 روپۍ دوکان اچوي ورځي به د چا نه به سودا کوي د هغه رزق پکې لیکلی شوی دا سړی به یا ګاډي ته وایي یا به پیټوار ته وایي چې دا ویسه د هغه رزق پکې لیکلی شوی دا به په دې دوکان کې لرګي لګوي د لرګو والا رزق دی دا به بجلي لګوي نو په دې روپو کې د څومره خلکو کار روان دی او دا پکې محنت یو طرف ته کي او بس داسې یې کوه بلا نقصانات دی خو مطلب دا دی چې جواري دغه شی دی چې هغه په یقیني واقعي بنیاد دی تعلیق التملیک بالخطر والمال من الجانبین سړی د خپل ملکیت راوالي او خطرې دی پیش کړي او د دواړو طرف نه پکې مال دي د جواري او میسر والانصاب او عبادت د بوتانو انصاب هغه څیزونه دي چې ورډولې شوي دي کمرې دي قبرونه دي او ونه ده د تقدس لپاره او خلک ورځي هلته څه نذرانې اچوي دا عبادت د اوثان دی د دې نه ځان ساتل پکار
دلته وایي پخوانه مولانا شیرینزاده صاحب وایي د دې علاقو نه به چېرته د دې اخوا علاقو نه د دې برو علاقو نه به خلک روان وي دې درګاهونو له به تله او دلته په دې کلي کې یو زموږ د نیکه شاګردان وایي هغه به دغه له کوزه ناست وو کسانو ته به ویلې چې لاړئ خو چې واپس راتلئ نو کلمه به وایي د دې کلي خلکو به ورته ویلې چې لاړئ درګاهونو له لاړئ پیر بابا له لاړئ او داتا صاحب له لاړئ چې راتلئ نو واپس به کلمې ووایي څومره ښایسته خبره کوله والانصاب عبادت د اوثانو د بوتانو د قبرونو د ونو والازلام او غشي نصیب معلومول داسې د علم بربادي ده یو سړی په وهم و ګمان پسې روان دی هلکه سفر لازم ورځه چې پال معلوم نو پال څه شی دی علم دی که څه دی قرآن دی وحی د تجربه ده څه دی د دې نه اوهام او وهمونه او خرافات دي جوړېږي انسان به وهمونو پسې په ګمانونو پسې روان دی د علم په ځای باندې په ګمان پسې روان نو پال څه علم نه دی او دویم والازلام او غشي د جوارۍ د جوارۍ څه غشو په هغې باندې به دې تقسیم کو ریشون دا ګندګي ده یو ریشون دی یو نجسون دی ریشون هغې ته وایي چې ذات یې پلید دی او نجس هغې ته ویلی کېږي چې ذات یې پاک دی لیکن دا شی پسې د بهر نه نښتی دی نو ګوره منافقانو ته الله تعالی نجس ویلي نجس دې ته وایي چې یو شی پاکي او ګندګي پسې ونښلي جامه د پاکه ده خو ګندګي پسې ونښته نو دې ته ریشون نه وایي دې ته نجسون وایي نو منافق خو د الله بنده و به اصل کې پاک و د بهر نه پسې ګندګي نښتې ده نو دې ته نجس ویلی کېږي او ریشون هغې ته وایي چې دا شی په خپله پلید دی لکه بول و براز د ریشون وایي نو داسې دا خمر دا میسر او دا عبادت د اوثانو دا د ذات د وجې نه پلید دی دا پلیدي په دې کې په خپله پرته ده د بهر نه پسې نه ده نښتې دویم من عمل شیطان او د عمل د شیطان نه دی دا د شیطان کارونه دي انسي شیطان او که جني شیطان فاجتنبوه ډډه وکئ د دې نه ځان وساتئ د دې نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شئ ګوره درې خبرې ریشون یو خو دا څلور خبرې به دې آیات کې وشو یو دا څیزونه ګندګي ده دویم کار د شیطان دی د مؤمن کار نه دی دریم ډډه دې وکئ څلورم کامیابي به دې پسې نښتې ده پنځم دا دی چې انما یرید الشیطان یقینا شیطان اراده لري ان یوقع بینکم العداوة چې واچي ستاسو په منځ کې دشمني ښکاره دشمني والبغضاء او پټه دشمني کینه چې ورته وایي بالخمر د شرابو په ذریعه او دا جوارۍ په ذریعه ویصدکم او منع کې تاسو لره عن ذکر الله د الله د ذکر وعن الصلاة او د مانځه نه دا ذکر د خاص دی وروسته د عام نه دا منظم ذکر دی لیکن په اذکارو کې د ټولو نه لوی ذکر هغه مونځ دی ځکه په دې کې د هر اندام ذکر په هل انتم منتهون آیا یہی تاسو منع کیدونکي یعنی منع شئ څلور هغه شو پنځم دې کې دشمني پیدا کوي شیطان شپږم دا د الله د ذکر نه منع کوي اووم د مانځه نه منع کوي اووه څیزونه دي نو علما ویلي چې ګوره په کم شي کې دا څیزونه راله یو کار دی هغه هم سړی د الله د ذکر نه منع کوي هغه به هم بیا حرامېږي ور او سړی د مانځه نه منع کوي مثال په طور باندې ښکار حلال دی او یو سړی د الله د ذکر نه منع کوي او د مانځه نه بیا به دا حکم وي چې دا به حرام وي بیا ځکه شرابو کې یو علت الله تعالی دا بیان بل یو شی دی چې دا علت پکې راځي نو هغه به هم بیا حرامېږي ور فیسبوک دی مثال په طور کرکټونه چې کرکټ سړی داسې انداز باندې کوي چې مونځ دغه نه منع کړي بس دغه کرکټ بیا حرام دی زه بس دی دا ټایم ډېر یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انما الخمر یقینا شراب
والمیسر او جواری والانصاب او عبادت دبوتانو والازلام او نصیب معلوم والبغشوان دی رجسن دا پلیتی دا من عمل الشیطان او دا عمل شیطان ندی فاجتنبوه بس ڈڑو کئی دی هر یونا هو ضمیر مخکینو ټولو ته راجع دی په تعویل لکل واحد انسان فاجتنبوه بس تاسو ډډه وکئ د هر یو د دې نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان یقینا شیطان اراده لري ان یوقع بینکم العداوة چې واقع کړي په منځ تاسو کې دشمني والبغضاء او کینه فی الخمر د خمر او د شرابو په وجه والمیسر او د جوارۍ په وجه باندې ويصدكم عن ذکر الله او منګي تاسو لرا د ذکر د الله نه وعن الصلاة او خاص کر د مانځنه فهل انتم منتهون آیا یی تاسو من کېدونکي صحابه چې دا واورېدل انتهینا من شو من الشیطان